اوس یو څو هغه شیزونه دي چې هغه دغه شیزونو مشابه دي چې سړی سوچ کې شي چې یاره څه اودس په ورسره مات وي او کنه، خو دغه شیزونو سره اودس نه ماتېږي. دا هم مونږ او تاسو وپېژنو. یو خو دا لکه تاسو ته سار کې بیان شو چې وینه سړي نه څرګنده شي راوځي، خو دا دی چې خپل ځای نه تجاوز ونه کړي. دا تاسو ته بیان شو تفصیل سره. اندرنګې دغه انسان بدن نه غوښه وغورځېږي، دا یوه بیماری دی، عرق مدني ورته یی، اردو کې ورته نارو یی، یعنی بدن نه دغه غوښې هغه تغیږي. غوښه الله مونږ او تاسو ورنه بچ ساتي. نو دغه غوښه وتغیږي، خو څه کله دی پورې وینه نه وي، وینې سره لانده نه وي دغه غوښه، نو بیا دې سره اودس نه ماتېږي. ځکه چې دغه غوښه هغه ذات په اعتبار سره د پاکه دی، نو پاک شی دې نه جدا شو، نو لہذا دې سره اودس نه ماتېږي. اندرنګې زخم نه چیمجی وغورځېدل اور یا غوږ نه چینجی وغورځېدل، دې سره هم اودس نه ماتېږي. ځکه چې دغه چینجی د غوښې نه جوړ دی او غوښه پاکه دی، نو لہذا دغه چینجی سره څه کله وینه نه وه، اندرنګې پیپ ور پورې نه و چې پیپ هم ور سره شو، نو لہذا بیا دې سره اودس نه ماتېږي چې غوږ نه راوځي او یا زخم نه راوځي. خو دغه چینجی هغه د غټ اودس ماتي په ځای باندې راووتل، نو بیا ور سره اودس ماتېږي، ځکه دا بیا نجاست نه جوړ دی. هغه چینجی چې زخم نه راوځي، غوږ نه، هغه غوښې نه جوړېږي، نو هغه پاک دی. خو دا اوس نجاست ولا چینجی دی، دې سره اودس ماتېږي. اندرنګې چې کله ډکې خولې سره الټه نه وي، نو هغه سره هم اودس نه ماتېږي، یعنی معمولی غوندې الټه ده وکړو. او دې سره اودس ځکه نه ماتېږي چې دا د معدې ولا الټه نه وي، یعنی دا ګنده نه دی. چې کله هغه معدې ولا الټه وي، نو هغه ډکه خوله وي، نو بیا هغه سره اودس ماتېږي. او چې کله دغه لغوندې الټه یا لغوندې ترخې اوبه هغه درته راغلې، نو بیا دې سره اودس نه ماتېږي، ځکه دا معدې نه پاسه نه وي او دا پاک وي، دا پلیت نه وي. خو دا د وینې کې دا خبره نشته، وینه لږه وي او کډه، خو څه کله هغه د پخلې باندې راووته الټي په شکل کې، نو بس دې سره بیا اودس ماتېږي. اندرنګې بلغم سره اودس نه ماتېږي. بلغم چاهي څومره هم ډېر وي، ډکه خوله ولې نه وي، بلغم سره اودس نه ماتېږي، ځکه دغه بلغم د سریښناک وي، چکناهټ وي ورکې، هغه کې نجاست نشي نوتلی، نو هغه بالکل پاک وي، او هغه دغه پیزو نه مزغو نه راوځي، نو دې سره اودس نه ماتېږي، چاهي کم وي او که چاهي زیات وي. اندرنګې منځ کې یو سړی خوبیولی شو، خدا دې په ولاړې باندې خوبیولی شو، اودس ور سره نه ماتېږي. اندرنګې په قیدې کې ناستې، اودس ور سره نه ماتېږي. اندرنګې رکوع په حالت کې خوبیولی شو، اودس یې نه ماتېږي. سجدې کې خوبیولی شو، اودس یې نه ماتېږي. خو دا دی چې سجدې کې بیا شرط دا دی چې دغه سجده سنتو مطابق وي. سنتو مطابق کومه سجده دی؟ چې کله ته سجده ده ولګوله، دغه لاسونه څه کم دي، دا د تا ولا دغه پوختی څه کمی دي، یعنی دینه دا جدا دي. اندرنګې دغه خپې څه کمی دي، دغه غړي دا د خېټې پورې نه دي ټچ. او که چېرته بیا داسې جوخته دغه شانتې سجده وي چې دغه د هم داسې پوختیو پورې لګېدلي، خېټه د دغه غړو پورې لګېدلې دی، نو بیا دغه شانتې سجدې کې خوب سره اودس ماتېږي. چې کله سنتو مطابق سجده وي، بیا ور سره اودس نه ماتېږي. اندرنګې دا مسله ته بیان شوه چې کله سړی په ناستې خوب کوي، چاهے 2 غنټې خوب ده وکړو په ناستې باندې، اودس ور سره نه ماتېږي. اور ګاډي کې سیټ کې سړی خوبیولی شي، ګاډي کې سیټ، نو هغه هم انداسې ناست وي، خو هغه سره بیا اودس کول اگر که بعضې فقها فرمایي چې نه ماتېږي، خو بهتره خبره دا دی چې ګاډي خوب سره اودس ته مات شي او هغه د بیا دوباره اودس وکړي. اندرنګې شرمګا مسکولو سره، یعنی وړوکي اودس ماتي جی مسکولو ټچ کولو سره اودس نه ماتېږي، ځکه دا هم د بدن ولا یو ټوکړه دی، دا ټچ کولو سره، لاس کولو سره اودس نه ماتېږي. اندرنګې ښځې سره تا لاس ټچ شو، هغه چاهې محرمه دی چاهې غیر محرمه دی، نه محرم ښځه وي، هغه سره هم اودس نه ماتېږي. اندرنګې یو سړی دی، هغه خوبیولی دی په ناستې باندې، لکه مسله ته بیان هم شوه، هغه چاهې داسې زنګېږي هم، ته ورته سوچ کوي کله دغه شی زنګېږي، کله دا شی زنګېږي، نو بیا هم ورسره اودس نه ماتېږي. څوره پورې چې هغه پریوتو او پریوتو سره هم ویښ نه شو، نو اوره پورې د هغه اودس نه